بس د انسان تر ایمانه پورې تعلق لري چې هر ځای صحیح اسانه دي خو موږ به الله ته دا سوال کوو چې الله موږ ته تیر ګناهونه عفو کړي او په آینده زمانه کې د ګناهونو توفیق مکې رانصیب. پیغمبر څو دانې بیبیانې وي؟ پاتې به تذکره شم بله وکړمه. یولس بیبیانې وي. ډېر ښه ډېره من تا ته به دغه ډالۍ د کونړ ټي وي له خوا نه قبوله کړه که نه. همدغه پوښتنه به ته حل کېدې نه چې مې وکړه. صحیح ده؟ دا پنځه کالانو په دا خوا قاري صاحب نو تا هم غلط کو ولې لږ سوچ وکړه ځه ودرې چې نیکه چې وفات شو بیا وکالانو محمد صلی الله علیه وسلم څو کلنو چې مور یې وفات شوه یاد نه دی؟ رحمان رحیم کله چې دا نو پیدا شو پلار یې وفات شو کله چې دا ته کلن شو بیا نیکه وفات شو. ډېر نو واقعیت چې دغه ورور د ډالۍ وړ دی دغه دوستانو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړې وئ او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. قدرمنو او درنو لیدونکو نن 14مه روژه ده او موږ هم د کونړ ولایت په اسداباد چوک کې ولاړ یو. په دغه چوک کې به له کونړ میشتو خلکو سره خبرې اترې کوم او ځینې پوښتنې هم ترې لرم که چا پوښتنه جواب کړله نو د کونړ ټي وي له طرفه ورته یوه کوچنۍ ډالۍ هم لرو چې هغه به ورکوو. نو له موږ سره پاتې شئ ځو د مختلفو خلکو سره غږیږو خبرې اترې کوو او تاسو ته ښیو چې په کونړ ولایت کې روژه ماتي ته دغه خلک فلحال په دغه مازدیګري ټیم کې تیاری نیسي او کورونو ته حرکت کوي نو هغه هم تاسو ته ښیو او له خلکو سره غږیږو نو له موږ سره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو دلته یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی ستړی مه شي صحت ښه دی؟ شکر په خیر یې؟ نوم محترم دی راته ووایي؟ نوم شاهد جان دی. شاهد جان دا راته ووایه چې څنګه راوتی یې ښار ته؟ خپل کاروبار لپاره راوتی یم بس سهار راغلم دا اوس زما کور ته په څه کاروبار مصروفه یې؟ ریړۍ لرم خو روانې ریړۍ لري ښه ډېر ښه څنګه دي روژې څنګه روانې دي تر دې دمه؟ الحمدلله ښې صحیح روان دي بس برابر دي. ښه ډېر ښه. شاهد جانه یو څو پوښتنې درنه وکړم یوه پوښتنه به نن البته وکړم پورې پوښتنه حل کړه یوه کوچنۍ ډالۍ هم درته لرم. صحیح ده؟ شاهد جانه ته به راته دا ووایې چې زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور بیبي چې وفات شوله نو زموږ خوږ پیغمبر څو کلن و؟ دا چې و 8 کلن و. 8 کلن و؟ نه فکر وکړه 6 کلن و. 6 کلن نو تا په دویم ځل دغه کړله که نه اوس څنګه وکړو تایید دې کړو یا نه مطمئن یې چې 6 کلن ډېر نو دې شاهد جان چې دوستانو دغه زموږ پوښتنه حل کړله دې ته به دغه ډالۍ ورکړو. شاهد جانه دغه ډالۍ نو ستا انعام دی. ډېره مننه خیر اوسې سلامت اوسې. ګوره نه قدرمنو لیدونکو شاهد جان ورور خبرې تاسې واورېدې او پوښتنې هم حل کړه ځو هغه اړخ ته اوړو او ځینې نورو خلکو سره هم خبرې اترې لرو نو ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو یو مجاهد ورور مې تر څنګ ولاړ دی چې دی هم ښار ته راوتی دی او د روژه ماتي لپاره تیاری نیو نو دې سره به وغږېږو. ستړی مه شي صحت ښه دی؟ جوړ خیر په خیر یې؟ قراري دی. لومړیو کې به دې راته نوم ووایي. بلال قاري صاحب د کوم ولایت اصلي؟ اصلي خو د پکتیکا. د پکتیکا. څومره وخت کېږي کونړ ته راغلی؟ یاره 2 میاشتې به کېږي. 2 میاشتې کېږي. 2 میاشتو کې په کونړ کې در باندې روژه هم راغله. روژې څنګه روانې دي؟ الحمدلله موږ د خدای نه راضي یو بار په پکتیکا کې روژه اسانه ده او یا دلته بس دعوا په پرتله بس د انسان تر ایمانه پورې تعلق لري چې هر ځای صحیح اسانه دي خو موږ به الله ته دا سوال کوو چې الله موږ ته تیر ګناهونه عفو کړي او په آینده زمانه کې د ګناهونو توفیق مکې رانصیب. نن 14مه روژه ده که نه؟ او
نو دا راته ووایه چې په کونړ ولایت کې تاسې وګرځېدئ په ښار کې د روژه ماتي لپاره مو څه شی واخیست بس تاسې په ښار کې څه شی خوښ شو د ځان لپاره مو واخیست بس هر چا یې خوښ سو هغه اخلو او مقصد اوس ګرځئ او ځان ته یو څه اخلئ. اوس ګرځو ډېره مننه قاري صاحب کور مو ودان سلامت اوسئ. درنو لیدونکو د دغه قاري صاحب محترم خبرې تاسې واورېدې وایي چې ښار ته راوتی یم د روژه ماتي لپاره او البته د روژه ماتي لپاره یو څه اخلم ځو نورو خلکو سره هم غږېږو ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو دلته یو مشر مې تر څنګ ولاړ دی. مشره ستړی مه شي. خدای دې بخښه. صحت ښه دی؟ خیر دی خیر دی. برابر. لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي. د مرور ولسوالۍ یم اشرف مې نوم دی د لینډ ډریور یم د ننګرهار او د کونړ. ښه ډېر ښه. مشره دا راته به ووایي چې روژې څنګه روانې دي په دې اوس یاره ماشاءالله ښې دي نه پکې تنده شته او نه لږه شته او انشاءالله ښې برابر دي ښه سور دي. د ننني روژه ماتي لپاره دې په ښار کې څه راونیول؟ یاره بس هر شی م رانیولی وروره شودم رانیولې چکنې م رانیولې مقصد ښه خرچه دې کړې بس ښه ګزارې والا غریبۍ خرچه م کړې ده. زمونږ د نننۍ خپرونې موضوع دا وه موږ یو څو دیني پوښتنې کوو چې حل کړه ډالۍ هم ورکوو له تا څنګه پوښتنې وکړو یا نه ویې کړو خو بس ما ته یاد یې ورته وبیا مو که نه څه به پوښتنه په دې ډول ده زمونږ د خوږ پیغمبر څو دانې بیبیانې وي یاره پاک دې به تذکره شم بله وکړمه وکړه زمونږ د خوږ پیغمبر د نیکه څه نوم و بیخي اسانه ابو طالب فکر وکړه ابو طالب زه سوچ وکړه یاره عبدالمطلب و په دویم ځل دی حل وګوره ډېره مننه ټول شټرنګ والے و که نه مننه خیر اوس درنو لیدونکو د دغه مشر خبرې هم تاسې واورېدې ښې خبرې وکړلې زو د نورو خلکو سره هم غږېږو تاسې دغه د کونړ ځوانانو دغه دبدبه ګورئ دغه مینې ګورئ په دې وختو کې بیا د روژه ماتي تقریبا 40 دقیقې واضح پاتې دي او تاسې د دې دا مینه ګورئ نو زو نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو له موږ سره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو دلته دغه ملګری راغی وایي چې ما نه پوښتنه وکړه او زه یې حل کوم ستړی مه شي خیر اوسئ صحت ښه دی شکر دی لومړیو کې به ځان معرفي کړي نوم مې طیب الله د ګرګام اوسېدونکی طیب الله طیب جانه دا راته وایي چې روژه څنګه ده روژه الحمدلله ښې روانې دي بس ښې روانې دي ښه پوښتنه به نه په دې ډول وکړم چې زموږ د خوږ پیغمبر څو بیبیانې وي زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 11 بیبیانې وي ډېر ښه ډېره مننه تا ته به دغه ډالۍ د کونړ ټي وي له خوا نه قبوله کړه ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان دوستانو طیب جان چې زموږ پوښتنه یې حل کړه او ډالۍ مو هم ورکړه زو نورو خلکو سره هم غږېږو داس قدرمنو دوستانو دلته یو بل وراره دی دا وایي چې ما نه هم پوښتنه وکړه او زه به هم پوښتنه حل کړم ستړی مه شي نوم دې راته ووایه ضیاء الله لږ په جګ اواز غږېږه ضیاء الله جانه ته به راته دا ووایي چې زمونږ خوږ پیغمبر چې مور وفات شوه نو زمونږ خوږ پیغمبر څو کلن و 2 کاله غلط لږ سوچ وکړه کله راته مدرسه کې چا نه دي ویلي نه غلط زه ډېره مننه سلامت اوسئ دوستانو دلته یو قاري صاحب دی قاري صاحب ته راشه که نه همدغه پوښتنه به ته حل کېدې نه چې مې وکړه صحیح ده دا 15 کالانو په دغه قاري صاحب نو تا هم غلط کو ولې لږ سوچ وکړه ځه ودرې چې نیکه چې وفات شو څو بیا کلن وکالانو دی کې هم غلط نه دغه چې نیکه چې وفات شو په هغه وخت کې وکالان نیکه چې وفات شو اته کلن و خو دا چې مور یې وفات شو دا راته اوس ته ووایه
مننه ژوندی درنو لیدونکو د دغه قاري صاحبانو خبرې هم تاسې واورېدې مختلفو خلکو سره مو خبرې وکړې او نور هم زه کوئ له موږ سره ملتیا وکړه دوستانو یو بل شاه زلمی مې خواته راغی دا وایي چې ما نه هم پوښتنه وکړه هلکو مې تر څو د کونړ ټي وي دغه کوچنۍ ډالۍ لاسته راوړم ستړی مه شي خیر اوسه صحت ښه دی لومړی کې به ځان معلوم نوم مې محمود دی د دم کلي اوسېدونکی یم ډېر محمود جانه موږ یو څو دیني پوښتنې کوو که د حل کله له کونړ ټي وي لخوا یو کوچنۍ ډالۍ درکوو که د حل نه کړه نو بیا به آینده کې زده کړي صحیح ده پوښتنه به لومړی په دې ډول وي چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو کلنو چې مور یې وفات شوه یاد نه دی دوستانو نه دی یاد شپږ کاله نقل دی واغستو نه رښتیا ووایه روژه په خوله نقل دی واغستو که د ځانه دی وایي نقل واغست نقل خو نه منل کېږي ډېره من سلامت اوسئ دوستانو د دغه ورور خبرې مې واورېدې ځو نورو خلکو سره غږېږو درنو لیدونکو تاسې وکتل موږ د مختلفو خلکو سره خبرې اترې وکړي یو څو شاټونه مې ورته چمتو کړي دي دغه روژه ماتي ته چې چا شی تیار کړي وي هغه در باندې ګورم بېرته راګرځو درنو لیدونکو یو بل ځوان مې خواته راغی دا وایي چې ما نه پوښتنه وکړه زه یې حل کوم ستړی مه شي وروره ښې جوړې صحت دې ښه دی لومړی کې به دې راته ځان معرفي نوم مې اسدالله دی او د مرور ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر ښه ته به راته دا ووایې چې له تا څنګه پوښتنه وکړم زموږ خوږ پیغمبر څو کلن و چې نیکه یې وفات شو بسم الله الرحمن الرحیم کله چې دا نو پیدا شو پلار یې وفات شو کله چې دا ته کلن شو بیا یې نیکه وفات شو ډېر نو واقعیت چې دغه ورور د ډالۍ وړ دی دغه د کونړ ټي وي لخوا یو ډالۍ ډېر من کور مو ده قدرمنو لیدونکو د دغه ورور خبرې داسې واورېدې چې ډېر په جرأت یې زموږ دغه پوښتنې حل کړي ځو یو دوه درې کسانو سره نور هم غږېږو او د دغه ښار یو څه شاټونه در باندې ګورو بیا در څخه اجازت غواړو قدرمنو دوستانو دغه ورور مې څنګ ته راغی دا وایي چې ما نه هم پوښتنه وکړه نو ته به راته اول ځان معرفي کړي نوم مې سلیمان دی د کونړ ولایت اوسېدونکی یم د مسلم آباد د کلي سلیمانه دا راته ووایي چې روژې څنګه روانې دي روژې ښې روانې دي ښې دي څومره ښې دي څو فیصده ډېرې ښې دي شکر دی ډېرې ښې دي ښه سلیمانه ته به راته دا ووایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو کلنو چې واده یې وکړو لومړی واده یې په 30 کلنۍ کې کړی حالت تاسې کې بل کوم څوک یو دغه پوښتنه حل کولی شي ډالۍ لري 19 کلنۍ کې نه غلط 19 کلنۍ کې پیغمبر شو 19 کلنۍ کې غلط 30 کلنۍ کې تاسو همداسې ګډ وډ یادوئ چې کوم دوستانو دغه ورور وایي چې دغه پوښتنه به زه حل کړم لومړیو کې راته ځان معرفي کړم زما نوم عارف الله دی د وټاپور یم د پلار نوم انصاف خان عارف الله جانه ته به راته دا ووایې چې زموږ خوږ پیغمبر څو کلنو چې واده یې وکړو څو کلنو 30 کلن یو دویم ځل چانس هم لري ووایه دا لږ سوچ هم وکړه 30 کلن لږ نور کته یا بره 30 کلن خو ډېر ښکته لاړې مننه قاري ته څنګه دا پوښتنه حل کولی شي دی شي دوستانو نو بله پوښتنه دې شته
ته خو دا یوه هلکه بله به وکړم صحیح ده که نه وایه 40 کلنۍ کې 40 کلنۍ کې خو بې وحې رالي بیا 40 کلنۍ کې وعدې څو کلنۍ کې وکړو واده په نه 20 کلنۍ کې 10 کلنۍ چا کې ویو تا ویو ته رامخې ته شه ستړی مه شي ځان دې معرفي که راته واحد نوم یې د خاص کونړ یم او پلار نوم یې حضرت بلال نو د دې لپاره به یې دغه ډالۍ راکړه دغه په دې دومره کسانو کې هیڅ چا دغه پوښتنه حل نه کړه او دې وراره حل کړه دا ستا ډالۍ ده وراره ډېره مننه ژوندی اوسې کور ودان درنو لیدونکو دغه وراره جان هم دغه پوښتنه حل کړه نو نور درنه دوستانو ګڼه ګوڼه ډېرېږي او ښار دی دلته نو بیا هېڅ نه کېږي په دغه ځای درنه اجازت غواړم تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې د خپل کیمرمین اکرام الله بیدارزي سره حاضرېږم تر هغې هم پاک څښتن تعالی سپارم دی یو سوکاله او آباد افغانستان پهله خدای په امان